بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیر محترم ورونو، نن د هغه ورونو دپاره مې ډېر زبردسته وظیفه راوړې ده چې هغوی وایي زما په پلانکي باندې حق دی لیکن ما ته خپل حق نه حواله کوي. یا د یو کس له قرض پیسې ورکړي دي او تا ته دا قرض پیسې واپس کوي نه، نو دا وظیفه د هغه ورونو دپاره ده. یعنې د چا سره امانت څه څیز ایښودرې او اوس یې ترنه غواړې او هغه پې باندې منکر شلو، یا منکر نه دی خو تاله پې باندې زړه چي او ته وې چې یاره ما ترې دا څیز ښه په سهولت سره میلو شي، نو دا وظیفه د هغې وروڼو دپاره هم ده. یا د یو کس سره تا کار کړی دی او هغه کار تا ښه مکمل کار کړی د هغو سره پیسې پورې د هغه نه درکوي، یا دې په چا باندې سودا خرڅه کړې ده او د خپلې سودا پیسې تا سره نه درکوي، دا وظیفه چې دا کم ترتیب درته ښیم او په دې ترتیب سره روزانه کوئ، الله جل شانه به ستاسو باندې لارې ازادي کړي. څه ناڅه طریقې باندې به الله جل شانه هغه کس راضي کړي او د ستاسو حق به تاسو ته میلو شي. هغه وظیفه د سورت یاسین شریف وظیفه ده. د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې روزانه د ماسخوتن د منځه نه پس به په یو ځان له ځای کې کښېني او 3 ځله به سورت یاسین شریف ووایي او د هغې نه پس به د خپل حاجت دپاره دعا وغواړي. دا عمل جاري ساته تر هغې پورې کوه چې تر څو پورې دې حاجت پوره شوی نه وي، او دا عمل به جاري ساتي، یعنی دا عمل به روزانه کې. نو ډیر زر به انشاءالله الله جل شانه د غیبو نه درته اسباب برابر کړي او هغه څیز به تا ته لاسته راشي.